بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. څنګه چې تاسو ته مونږ په تیر ویډیوز کې ویلو چې ان شاء الله مونږ به د انګلیش پورا کورس شروع کوو. نو د نن مونږ چې کوم دی د انګلیش پورا کورس شروع کوو. د ټول نه مخکې چې به کوم دی مونږ ګرامر زده کوو، ځکه چې د هرې ژبې زده کولو دپاره د ټول نه اهم څیز چې دی نو هغه دی د هغې ژبې ګرامر زده کول. نو ګرامر چې د انګلیش کوم دی نو په دې کې ډېر څیزونه چې کوم دی شامل دي، خو چې کوم مین سیزونه په دې کې شامل دي نو هغې ته زیات خلک په پښتو کې ورته ټینسونه وایي او په انګلیش کې ورته ټینسز وایي. ټوټل ټینسونه چې دي هغه تقریبا 12 دي، خو مونږ به چې کوم دی په نمبر باندې یو ټینس وایو نو دغه شانتي به مونږ ته اسانه باندې زده شي. صرف په ویډیو کتلو سره به تاسو دا نه یادېږي تر څو پورې چې تاسو د دې نه ځان له نوټس نه جوړ کړي. صحیح ده؟ نو نوټس جوړول چې کوم دی هغه ډېر ضروري دي او د ویډیو د ختمېدو نه پس د دې لایک او د دې شیر کول چې کوم دی نو هغه هم ډېر ضروري دي. نو راځئ چې ټینسونه شروع کړو. اولنی ټینس چې دی هغه دی پریزنټ انډیفینټ ټینس. پریزنټ انډیفینټ ټینس مطلب دا دی چې یو کار دی هغه اوس کیږي، په دې وخت باندې کیږي. مثال په طور زه خبرې کوم، زه اوس په دې ټیم باندې خبرې کوم که نه، نو دا پریزنټ ټینس دی، پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. یا زه لیکل کوم یا زه خورم، صحیح ده، نو دې ته چې کوم دی دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. اوس په پښتو کې د دې پہچان کول چې کوم دی نو هغه ډېر آسان نه دی. د هغې وجه دا ده چې پښتو چې کوم دی نو هغه ډېره غټه ژبه ده او د هر ځای چې کوم دی خپله پښتو ده، په هر ځای کې پښتو بدلیږي. که تاسو وګورئ نو د پېښور پښتو بدله ده، بیا که تاسو د کوهاټ سایډ ته لاړ شئ یا چې کوم هنګو سایډ ته لاړ شئ نو د هغه ځای پښتو چې وګورئ نو هغه بیخي بدله ده. نو دغه شانتي پښتو چې کوم دی نو هغه ډېره ګرانه ژبه ده. په اردو کې چې کوم دی په اردو کې د پریزنټ انډیفینټ ټینس پہچان چې دی نو هغه لږ آسان دی، ځکه چې اردو یوه اردو ده. نو مثال په طور په اردو کې راځي چې لکه د کمې فقرې په آخره کې چې کوم دی تا ہے، تی ہے، تے ہیں یا تا ہوں دا ټکي راشي نو هغه چې کوم دی پریزنټ انډیفینټ ټینس وي. د هغې مثال چې دی لکه میں کھاتا ہوں، زه خورم، د دې چې کوم دی په آخر کې تا ہے راغی. یا وہ جاتا ہے، بیا تا ہے راغی. یا ہم سوتے ہیں، وہ تے ہیں راغی. یا وہ دیکھتی ہے، سو تی ہے راغی. نو دغه شانتي چې کوم دی په اردو کې د دې پہچان لږ آسان دی. نو اوس راځئ لږ مخکې ځو. هره فقره چې کله په انګلیش کې لیکلی کېږي نو په هغې کې درې څیزونه چې کوم دی زیاتر پکې چې کوم دی درې څیزونه وي. په هغې کې اولنی راځي سبجیکټ، دویم راځي ورب او دریم راځي آبجیکټ. اوس دا درې څیزونه چې کوم دی دا په فقره کې ځینې فقرې دي چې په هغې کې صرف سبجیکټ او ورب وي، لکه دوه ټکي یې پکې. مثال په طور آی سپیک، زه خبرې کوم، یا آی ټاک، زه خبرې کوم. دا دوه ټکي دي، خو زیاتر فقرو کې چې کوم دی نو ورسره آبجیکټ هم وي، لایک آی گو ټو سکول، نو سکول پکې هم هغه بیا آبجیکټ راځي. نو درې څیزونه استعمالیږي په فقره کې په انګلیش کې. اوس د دې نه پس ډېر ضروري دا یو پوینټ دی، دا به چې کوم دی په دې باندې به ډېر زیات ځان پویه کوئ چې سبجیکټ په انګلیش کې چې کوم دی هغه کم سبجیکټ دي. صحیح هغه سبجیکټ نو هغه دی آی، وی، یو، they, he, she, it. او د هغې سره سره یو سینګولر یعنی یوازې یو کس یا ډېر کسان، دا چې کوم دي دا سبجیکټس دي. د په فقرې په اوله کې اکثر هم دا راځي، خلک چې خبره کوي یاره ما دا کار وکړو، هغه دا کار وکړو، ماشومانو دا کار وکړو، اسلم هلته لاړو، علي چې کوم دی نو اوده دی. دا شانتې هغه سبجیکټ چې کوم دی هغه د فقرې په اوله کې راځي. دې ټولو ته ویل کېږي سبجیکټس. اوس ورب څه ته ویل کېږي؟ په انګلیش کې چې کوم ورب وي نو هغه داسې راځي. ټو رایټ مطلب دا دی چې لیکل، ټو ایټ خوړل، ټو سپیک ویل، ټو ډرینک سکل، ټو گو تلل. نو دا چې کوم دی په انګلیش کې ورب دغه شانتي داره دی بیسیک فارم راځي. تاسو اوس وګورئ په دې ټولو دا کوم چې اوس ما ټکي ویل په دې ټولو کې په دې ورب سره چې کوم دی اوله کې
to راځي to to خو دا چې کوم دی دا صرف د ورب چې کوم دی هغه بیسیک فارم دی خو چې کله دا ورب په فقره کې استعمالیږي نو بیا د دې دا بیسیک فارم پوره نه استعمالیږي بلکې صرف دا یو ټکی چې کوم دی د ورب دا پیله فارم چې کوم دی هم دا استعمالیږي یعنی د ټو ورک په ځای باندې به راځي صرف ورک په استعمالیږي د ټو رایټ په ځای باندې به صرف رایټ استعمالیږي ټو سپیک په ځای باندې به صرف سپیک استعمالیږي صحیح ده نو دغه شانتي دا په فقره کې بیا په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې استعمالیږي اوس په دې کې چې کوم دا ټول سبجیکټ چې کوم دی په دې کې زموږ اوس دوه ګروپونه جوړیږي اولنی ګروپ دی د I we you they او پلورل د پلورل مطلب دا دی چې لکه ډیر کسان یا یو څیز چې کوم دی هغه د یو نه زیاتی پلورل جمع په اردو کې ورته جمع وایي پښتو کې ورته جمع وایي زیات خلک خو ډیر کسان چې دا یو ګروپ شو او دویم ګروپ چې جوړیږي نو هغه دی he she it یا سینګولر دا سلور شوله یو سرته سلور شوله سینګولر مطلب دا دی چې یو کس دی یا اسلم یا علی یا ماشوم کنه نو دا اوس یو کس دی نو د دې چې کوم دی بل ګروپ جوړیږي په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې چې کله مونږ فقره جوړو نو دا اولنی ګروپ چې کوم دی دا I we you they او پلورل د دې پنځو وانو سره چې کوم دی کم ورب چې راځي نو په هغې کې هیڅ قسم تبدیلی نه راځي هغه نه بدلیږي هغه ورب چې څنګه یي نو په فقره کې هم هغه شانتي استعمالیږي مطلب رایټ دی که نه لیکل رایټ نو په فقره کې هم رایټ استعمالیږي I write یا we write یا they write people write هغه پلورل شو بیا نو دغه شانتي چې کوم دی هر یو ورب چې کوم دی هغه که د دې سره راځي په د اولني ګروپ سره I we you they یا د پلورل سره نو هغې کې هیڅ چینج نه راځي په ټول ټینس کې به دا یوه خبره د اوس نه په خپل ذهن کې کېده وی چې د I we you they او د پلورل سره به ورب چې کوم دی هغه به هم په هغه خپل حالت کې راځي کې به هیڅ قسم چینج نه راځي یا مثال په طور I eat زه خورم دا ګوره ایټ چې کوم دی دا ورب دی که نه ایټ نو ګوره ماغه ایټ ماغه شانت دلته په فقره کې هم راغی یا I eat an apple یا I eat mango نو هغه ایټ چې کوم دی هغه هم په هغه ځای باندې به کې هېڅ قسم تبدیلي نه راځي نو په دې کې خو هېڅ قسم چینج نه راځي دا خو ډېر اسان دي د دې یادول ورب هم هغه شانت راځي خو اوس ټوله مسله چې کوم دا هغه په he she it یا په سینګولر کې په دې کې چې کوم دی په ورب کې په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې چینج راځي کله چې مونږ یو ورب چې کوم دی هغه د he she it یا د سینګولر سره استعمالو نو په هغه کیس کې به د ورب سره به یا د اس اضافه کیږي او یا به د es اضافه کیږي نو د دې اوس خپل قانون شته زه اوس تاسو ته په لږ ټایم کې وایم لکه he writes ماغه رایټ دی I write اخو ورب سیم ټو سیم راغی که دا رایټ مونږ د he یا د she یا د it سره استعمالو he writes یا to watch یا قتل نو د she که د we ګونه we watch TV خو که دا مونږ د she سره استعمالو د به راځي چې she watches TV نو هغې سره به د es اضافه کیږي د ځینو ورب سره به د اس اضافه کیږي د ځینو سره به د es اضافه کیږي نو اوس مونږ ته به څنګه پته لګي چې یو ورب مونږ د he she it یا د سینګولر سره استعمالو نو د هغې سره به د اس اضافه کیږي که د es اضافه به کیږي نو د هغې دپاره چې کوم دی فارموله دا ده چې د کم ورب په آخره کې یعنی د هغې چې کم سپیلنګ دی ورب چې کم سپیلنګ دی چې د کم ورب په آخره کې sh ch double s o x یا z راشي نو په دغه کیس کې به د ورب سره به د es اضافه کیږي که هغه مونږ د he she it یا د سینګولر سره استعمالو چې دا کم شپږ لیټرز چې کم دي چې د کم ورب په آخره کې په دې کې هر یو راغلی په آخره کې نو د هغې سره به د es اضافه کیږي تاسو له ما پهله مثال در کو she watches TV نو watch چې کوم دی هغه دی WATCH
دا ورب دی. چې کله موږ دا د شي سره استعمالو نو شي واچز. سو د واچز سپیلنګ به بیا راځي WATCHES. ES به سره اضافي راځي. یا بل مثال واخلئ. He finishes work. هغه کار ختمي. صحیح ده؟ He finishes work. نو ورب چې کوم دی هغه دی finish. FINISH. دا د فینش سپیلنګ دی. په اخر کې وګورئ SH راغلی دی. نو هغه هم په دې شپږو ټکو چې کوم دی شامل دی. نو د دې سره به د ES اضافه کېږي. نو he finishes work. یا اوس تاسو ته چې کم ټکو سره به د S اضافه کېږي. چې د کم ورب په اخر کې د دې شپږ ټکو نه علاوه بل هر یو ټکی راغلی، هر یو لیټر راغلی، د هغې سره به صرف او صرف د S اضافه کېږي. که مونږه هغه ورب د هی شي اټ سره استعمالو اعلی، ځکه چې د آی وی یو دی او د پلورل سره خو به هیڅ اضافه نه کېږي که نه، خو مونږه آلریډي هغه خبره ختمه کړې ده. دا خبرې چې ټولې دي دا اوس دا چینج دا خبرې چې دي دا صرف او صرف چې کوم دی د هی شي اټ او دا سینګولر دی. نو د هغې سره به که دا شپږ الفاظ نه وي، دا شپږ ټکي نه وي د یو ورب په اخره کې، د هغې سره به صرف ته اس اضافه کېږي. مثال دلته در کومه. He reads a book. هغه چې کوم دی کتاب لولي. تاسو اوس د ریډز ته وګورئ. د ریډ سپیلنګ چې دی هغه دی READ. په اخر کې ډي راځي. نو ډي چې کوم دی هغه په دې شپږ ټکو کې شامل نه دی. نو دا دې نه علاوه چې هر یو ټکی راشي د دې شپږو نه علاوه، هغې سره به صرف ته اس اضافه کېږي. نو ریډز سپیلنګ به بیا سره راځي READS. He reads a book. یا she speaks. هغه وایي. she speaks. دا speak چې کوم دی هغه دی SPEAK. نو آخر کې چې کوم دی K راځي. نو کله موږ دا شي سره استعمالو نو په آخر کې به سره صرف د S اضافه کېږي. په دې پورې خو به زما په خیال چې انشاءالله تاسو اوس په دې فارموله باندې پوه شوي یئ چې موږ ته به څنګه پته لګي چې یا به د S اضافه کېږي او یا به د ES اضافه کېږي. نو اوس د S او د ES د مسلې نه پس یو بله مسله ده په present indefinite tense کې چې د کم ورب په آخره کې وای راغلی. دا ټول ټکي هم نه او نور ټکي هم نه، چې صرف وای راغلی، نو د هغې سره به د څه اضافه کېږي. د دې لپاره قانون دا دی چې کم ورب دی د هغې په آخر کې چې وای دی، که د وای نه مخکې واول راغلی، تاسو خو پته ده واول کم ټکي دي، A-E-I-O-U. دا پنځه ټکي چې کم دي دې ته ویل کېږي واولز. که د وای نه مخکې واول راغلی نو د هغې سره به صرف او صرف د اس اضافه کېږي. مثال په طور he says. so he says. so د say ورب دی د SAY. نو تاسو وګورئ د په آخر کې چې کوم دی وای دی، د دې وای د مخکې چې کوم دی A راغلی ده، صحیح ده، نو هغه واول دی. نو چې کله د وای نه مخکې چې کوم دی A راغلی هغه واول دی، نو د واول سره به بیا به د وای سره چې کوم دی صرف ته S اضافه کېږي. so he says. د says سپیلنګ به بیا راځي SAYS. نور ټول ټکي به کم چې دا ورب دی هغه به په خپل ځای باندې، خو صرف د اس اضافه به ورسره وشي. اوس دلته کې یو ډېر اهم کیس دی، خو چې د کم ورب کې د وای نه مخکې چې کم دی کانسوننټ راغلی. کانسوننټ هغه ټکي ته ویل کېږي چې هغه واول نه وي. واول خو دا پنځه دي که نه، A-E-I-O-U. د دې نه علاوه چې څومره ټکي دي د انګلیش، دا مطلب B دی، C دی، D دی، S دی، K دی، Z دی، دا ټول چې کوم دي دې ته ویل کېږي کانسوننټس. که په ورب کې د وای نه مخکې کانسوننټ راغلی نو په هغه کیس کې به د که هغه مونږ د هی شي اټ یا د سینګولر سره هغه ورب استعمالو نو په هغه کیس کې به د هغه ورب نه د وای مکمل لرې کړی شي او د دې په ځای باندې به IES لیکلی کېږي. صحیح ده. اوس تاسو له دې مثال در کومه. یو ورب دی هغه دی cry. CRY.
cry means جړل cry. تاسو اوس وګورئ د دې وای نه مخکې آر راغلی دی. آر چې کوم دی دا خو واول نه دی، کانسوننټ دی. نو چې کله مونږ دا کرای ټکی چې کوم دی دا مونږ د هی شي اټ یا د سنګولر سره استعمالو، نو په هغه کیس کې به دا وای ختم کړی شي او د دې په ځای باندې به آی ای اس لیکلی کېږي. مثال په طور he cries. so he cries. د cries spelling بیا څه جوړیږي؟ سی آر وای خو به ختم کړی شي، د هغې په ځای باندې به څه راځي؟ آی ای اس. so سی آر آی ای اس. he cries یا she cries یا سنگولر هم څوک کېدی شي، مطلب سنگولر مطلب یو کس. baby cries ماشوم چې کوم دی هغه جاړي. so baby cries. نو دا به چې کوم دی یاد ساتئ. اوس دلته کې یوه خبره خو د پریزنټ انډیفینټ ټینس نه ده، خو دلته کې ویل ډېر ضروري دي ځکه چې تاسو ته به ډېر په اسانه باندې یاد شي. دا د وای دا کم قانون چې دی، دا وای چې به ختم شي د هغې په ځای باندې به آی ای اس ولیکلی شي. همدغه قانون چې کوم دی دا چې کله تاسو د سنګولر نه پلورل جوړوئ، د واحد نه جمع جوړوئ، نو دا قانون هلته کې هم هغه شانتې راځي. مثال په طور بیبي مطلب یو ماشوم دی که نه، بیبي یو ماشوم دی. سو بی ای بی وای بیبي. اوس که تاسو د دې نه پلورل جوړوئ، جمع جوړول مطلب ډېر ماشومان، بیبیز، نو بیبیز راځي. د بیبیز به بیا څه سپیلنګ راځي؟ بی ای بی. نو تاسو وګورئ د دې وای نه مخکې بی راغلی، نو بی خو کانسوننټ دی. نو چې کله موږ د دې نه پلورل جوړو نو دا وای به ختم شي او د دې په ځای باندې به آی ای اس ولیکلی شي. نو د بیبیز سپیلنګ بیا څه راځي؟ بی ای بی آی ای اس. بیبیز. ایگزیکټلی همدغه رول چې کوم دی دا د سنګولر نه پلورل جوړولو دپاره هم استعمالیږي چې د کم ورب په آخره کې وای راغلی. نو تاسو نن د دې ځای پورې چې کوم دی دا پریزنټ انډیفینټ ټینس یاد کړئ. په دې کې چې کوم دی دوه څیزونه نور پاتې دي، هغې ته ویلی کېږي منفي فقرې او سوالیه فقرې. مطلب نفي فقرې مطلب مونږ وایو چې هغه روټۍ نه خوري یا هغه نه وده کېږي یا مونږ لوبې نه کوو یا هغوی کور ته نه ځي. نو دا چې کوم دی نفي فقرې دي. سوالیه فقرې چې کوم دی هغوی لکه هغه کور ته ځي، آیا مونږ روټۍ خورو، ماشوم وده دی. نو دا چې کوم دی سوالیه فقرې دي. نو دا هم د پریزنټ انډیفینټ ټینس کې راځي، خو دا به انشاءالله مونږ په بل ویډیو کې کور کوو ځکه چې په یو ویډیو کې د ناممکنه ده، ځکه چې ویډیو آلریډي ډېر شي منټونه شوله. خو که تاسو یو پیره دا ویډیو په غور سره وکتله او ځان لم ترې نوټس جوړ کړله، نو انشاءالله ټول عمر بس تاسو نه دا نه هېر کېږي او تاسو ته به په دې کې هېڅ قسم مسله نه راځي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، تاسو ته به ترې فایده هم رسېدلي. نو لایک او شیر کول درنه هیر نشي. انشاءالله پر روان ویډیو کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. الله پامان.